زمونږه څنګه چې ما ویلي زمونږ دې دستورې ته د مردان نه زما فکري عملي ملګری د پښتو ژبې سپېڅلی شاعر ادیب او نقاد محترم فیض الوهاب فیض صاحب راغلی دی نو زه په ډېر درناوي هغې ته بلنه ورکوم چې راشي او په دې مهال موږ سره خپل نظر شریک کړي. محترم فیض الوهاب صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه د افکار صاحب چې ما ته د پروګرام دعوت راکړو، خو بېګا یې راته ویلي چې دا تقریب به کېږي او ته به راځې. بخښنه خو په دې غواړم چې لکه ما دا کتابونه لوستي نه چې لیدلي مې هم لا نه دي کړي او نو خو بهرحال د کتابونو په باره کې چې څه وویلي شو نو هغې نه دا ما ته اندازه ولګېده چې بیا داسې خلک ووایي چې ټول ډاکټران پروفیسران دي، خلیل صاحب او عبدالله جان صاحب او بیا رازق فهیم زنګ ډېر ذهین شاعر او لیکوال دی او بیا شفق صاحب زنګ مشر دی. دا ټولو خبرې ما واورېدې نو د هغې نه چې ما کم مجموعي تاثر واخیستو نو دا دواړه لیکونکي داسې دي او دا کتابونه چې زه دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه به زه خامخا اوس لولم او که موقع وه نو بیا پرې سړی خبرې هم وکړی شي. څنګه چې په ټولو خبرو راځي چې موږ ټول تاسو ټول پوهه لوستونکي او تعلیم یافته خلک ناست یې د ادب نه خبر یې د ادب چې څه شرایط دي، څه لوازمات دي، څه مقاصد دي، د موضوع د فن په حواله څه خبرې د هغې نه تاسو ټول خبر یې. دا دوه خبرې په ادب کې ډېرې عام وي چې په ادب کې نوې خبره پیدا کول هم ډېر ګران کار وي او بیا د هغې په باره کې نوې رایې پیش کول شي دا هم ډېر ګران کار وي. دا بلکل جینیس خلک کولی شي. عموما داسې کېږي چې په ادب کې د موضوعاتو تکرار کېږي، د هغې فني چوکاټونه یا د هغې چې کوم فني لوازمات دي هغه هم د مخکې نه متعین وي، په هغې کې را روان وي، شاعران په هغې کې لیکل کوي او د هغې په باره کې چې کومې تنقیدي آرا پیش کېږي نو ظاهره خبره چې د تنقید اصول هم په زمانو کې څه اصول جوړېږي په هغې باندې بیا هغه تکرارېږي، د هغې تشریحات کېږي نو هغه ټول څیزونه په ادب باندې اپلای کېدی شي. تنقید چې سړی کوي نو دغه خبرې پکې تکرارېږي نو موږ چې کومې خبرې واورېدلې ما د هغه هم د هغه اصولو د هغه نظریاتو په رڼا کې وشوې او که زه خبرې کوم د دې کتابونو د لوستو نه بغیر هم نو چونکې دونه مواد سړي ذهن کې وي او د شاعرۍ دونه چې لوستی سړي کړي نو خبرې کولی شي زباني، خو بهرحال هغې خو ډېر نامناسبه خبره چې کتاب د لوستو نه بغیر سړی په کتاب خبرې کوي، اگر چې داسې سریزې هم خلک لیکي چې کتاب یې لوستی نه وي او سریزه یې پرې لیکلي. خو د ډاکټر عبدالله جان زما ډېر نږدې او ډېر خوږ ملګری دی، ډېر زما قدردان دی. د هغې یو خبره چونکې په هغې باندې د هغې په استعاره باندې او په خصوصا په محاوره باندې هغې ایم فل هم کړی دی، پی ایچ ډي هم پرې کړی دی او په دې باندې اتارټي حیثیت لري او ډېرې ښې خبرې پرې وکړې. ما چې څونه دا صرف یو رای یو خبره مې ذهن کې راغله تاسو سره شریکوم چې د محاورې په باره کې ما څونه لوستي نو همدغه هم لوستي دي چې محاوره په لفظونو کې چې کومه معنی دغه کېږي نو هغه په مجازي معنی کې مونږ دغه لفظونو نه معنی راوباسو. د استعارې هم دغه تعریف کوو چې په استعاره کې د لفظ کومه معنی نو د هغې نه هم مونږ په مجازي بڼه کې په مجازي انداز کې د هغې نه معنی راوباسو. عموما خصوصا اردودان محاورې ته چې کوم دی نو هغې ته هغې مړې استعارې وایي، حالان کې استعاره مړه کېږي نه لفظ مړ کېږي، ځکه چې لفظ کله سړی په استعمال کې راولي خو ژوندی دی، د هغې ضرورت پېښېږي او چې کله د یو څیز ضرورت پېښېږي نو هغه مړ نه وي، ژوندی وي. زما په خیال چې په دې دواړو کې کوم باریک فرق دی نو هغه باریک فرق دا دی چې په محاوره کې هم معنی چې ده هغه په مجازي بڼه کې او په استعاره کې هم په مجازي کې، خو فرق پکې دا دی چې په محاوره کې معنی متعین وي، دغه لفظونو نه چې کومه معنی روزي متعین وي د هغې بله معنی نشي کېدی. استعاره داسې ده چې په هغې کې د معنی تعین نه وي، دغه پکې بنیادي فرق دی. زما خیال دی چې دا خبره زه دعوه نه کوم خو دا داسې یو
نقطه پکې ده چې دا زموږ په نظر کېږي. نور چې شاعري سړی کوي نو د شاعرۍ بنیاد چې دی نو الله تعالی هر انسان له صلاحیتونو ورکړي، شاعر له هم صلاحیتونو ورکړي، خو په هغې کې فرق صرف دا چې شاعر یا ادیب چې دی هغه چې څه ویني، څه ګوري، څه محسوسوي، څه احساس هغه ته کېږي او د هغه احساس دویمه پوهنه چې بیا هغه څه ادراکات د هغه ذهن کې د هغه په نفس کې جمع کېږي او د هغې اظهار نو هغه د الله چې کوم قوت ورکړي د تخیل قوت متخیله هغه په هغې باندې هغه په کار راولي او د هغه ادراکاتو او د هغه احساساتو نه چې کوم دی هغه د مواد په طور استعمالوي او دغه قوت چې دی دا د شاعر بنیادي قوت هم دغه قوت متخیلي چې دا د عام انسان نه ډېر په اعلی شکل کې په اقوا شکل کې. نو د دې دواړو ملګرو د شاعرۍ په باره کې چې څونه خبرې ما اورېدې نو د هغې نه ماته دا اندازه وشوه چې دوی له الله تعالی دغه صلاحیت چې دی دا ډېر په لوی مقدار کې په ښه مقدار کې ورکړی دی. که د صدر صاحب اجازت وي او هغوی نو زه به کلام ووایم د هغوی اگر چې د مشاعرې موقع هم نه ده د کلام خو پکار چې په کتاب وي خو د دې موقع نه به دا پیدا چې ملګرو سره به او د دې حال کې م په ړومبي ځل راغلی یم اگر چې زه تیارۍ سره خو نه یم راغلی خو یو کلام به تاسو سره شریک کړم او د موبایل کې ګورم دا غزل مطلب ده چې زه خو د زهرو په لټون ومه شربت دې راوړو، زه خو د زهرو په لټون ومه شربت دې راوړو، دا دې راحت راوړه جانانه که زحمت دې راوړو. بل شعر دی چې ته چې مجلس کې نه وې هر چا کړې ترخې خبرې، ته چې مجلس کې نه وې هر چا کړې ترخې خبرې، خو ته چې راغلې د هر چا خولې له خوږلک دې راوړو. ته چې مجلس کې نه وې هر چا کړې ترخې خبرې، خو ته چې راغلې د هر چا خولې له خوږلک دې راوړو. او څه په رنګین لباس کې نغښتې سینګار کړې راغلې، څه په رنګین لباس کې نغښتې سینګار کړې راغلې، خو بس د ځان سره رنګین شان وحشت دې راوړو. څه په رنګین لباس کې نغښتې سینګار کړې راغلې، خو بس د ځان سره رنګین شان وحشت دې راوړو. او نه څوک په ځان دي نه په بل نه د چا هوش نه اختیار، نه څوک په ځان دي نه په بل نه د چا هوش نه اختیار، دا په مسکو سترګو کې څرنګه شرارت دې راوړو. نه څوک په ځان دي نه په بل نه د چا هوش نه اختیار، دا په مسکو سترګو کې څرنګه شرارت دې راوړو. او چې لاړ شو بیا هم هغه ستا نامې له راشو، چې لاړ شو بیا هم هغه ستا نامې له راشو، څه عجیبه شانې عنوان د حکایت دې راوړو. او بل شعر دی چې دا زما زړه خو هډوخواله اوس زما نه راځي، دا زما زړه خو هډوخواله اوس زما نه راځي، دا زما زړه ته کوم احساس د نزدېکت دې راوړو. دا زما زړه خو هډوخواله اوس زما نه راځي، دا زما زړه ته کوم احساس د نزدېکت دې راوړو. او مقتره چې فیضه یوه ذره اثر یې په جانانو نه کړو، فیضه یوه ذره اثر یې په جانانو نه کړو، که ډک بیان د فصاحت او بلاغت دې راوړو.